چې د دنیا د ګرمۍ د مقابلې دپاره خو موږ څه نه څه پیدا کوو، د آخرت د ګرمۍ د مقابلې دپاره ته څه پیدا کړي دي. د هغه جهنم د اور سره به څه کړي، په هغه ورځ به ته څه کې. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي او دې ته غوږ کښېږدئ. اوږد حدیث دی، زه یو ټوټه تاسو ته بیانوم او دې ته غوږ کښېږدئ. رسول صلی الله علیه وسلم وایي تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق. دا قیامت په ورځ به دا نور الله رب العزت دی مخلوق ته رانږدې کړي. دا نور ګوره اوس موږ نه ډېر لرې دی، سم لرې دی زموږ نه، او بیا موږ دومره په عذاب کړي وو. دا نور به الله رب العزت دی مخلوق ته رانږدې کړي حتی تکون منهم کمقدار میل، د یو میل په فاصله کې به شي، د یو میل. نو بیا راوي وایي سلیم بن عامر فوالله ما ادري ما یعنی بالمیل. اوس دا ما ته پته نشي چې رسول صلی الله علیه وسلم د دې میل نه کم میل مراد اخیستی دی، ځکه چې میل عربي کې وویلی شي نو دا دوه دي. مسافة الارض چې د رسول صلی الله علیه وسلم مطلب د دې ځمکې هغه مسافت مونږ چې یو میل فاصله ده. ام المیل الذي تکتحل به العین، کنه هغه سلایت مراد ده، هغه سترګې چې به خلک توروي هغې ته میل وایي په عربۍ کې. و ته سوچ وکړه که مراد تې هغه نو څومره درته رانږدې شو. او که د ځمکې دا فاصله تې وایي نو یو میل څه شی دی؟ یو میل فاصله کې به دا نور د مخلوق ته رانږدې شوی. قال رسول صلی الله علیه وسلم فیکون الناس على قدر اعمالهم فی العرق. دا خلق به په دې خولو کې د خپل عمل په اندازه باندې ډوبي، یعنی څنګه چې ستا عمل دی دغه شان تا سره کېږي. وما ربک بظلام للعبید، او رب ستا ګورې چا سره ظلم نه کوي. ګورې څه چې ما وټاکو که نه هم هغه راته میلاویږي، نه پکې کمی کېږي نه پکې زیاتی کېږي. ها لا دا د الله مهرباني ده چې ډېر څه به راته پرېږدي او پرېښودي دي، خو زیاتی الله چا سره نه کوي. ځکه قرآن کې الله وایي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چا چې نیکي راوړه یوه نیکي لس چنده ثواب، د هغې نه هم زیاتوي، 200 ته یې رسوي، د هغې نه هم زیاتوي په یوه نیکۍ. او چې چا یوه ګناه راوړه فلا یجزا الا مثلها، نو د ګناه په بدله کې یوه ګناه شمارلی کېږي. نیکي یوه څو چنده شي، او ګناه هم حقه ده، او هغې کې دلم بار بار موقع در کړې ده که توبه دې وویسته نو دغه دلم معاف کوي. رب العالمین چا سره ظلم نه کوي. د قیامت په ورځ دا خلک چې کله په عرض محشر کې ولاړي که نه، هر سړی به د خپل عمل په رڼا کې دا به د عمل نتیجه وي، په هغه اندازې کې او په خولو کې ډوبي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي فمنهم من یکون الی کعبی. بعض خلک به هغه چې دا خولې به د هغه د خپو د ګټو ته رارسېدلي. ومنهم من یکون الی رکبتی، او بعض به هغه چې دا خولې به د هغوی د زنګنانو ته رارسېدلي. ومنهم من یکون الی حقوی، او د بعضو به دا خولې د بډې ته رارسېدلي. ومنهم من یلجمه العرق الجاما، او بعض به هغه چې په دې خولو کې به بلکل ډوبي. راوي وایي واشار رسول الله صلی الله علیه وسلم بیده الی فیه، او رسول صلی الله علیه وسلم په دې خپل لاس سره اشاره وکړه دې خولې مبارکې ته، معنی بعض خلک به دیزې پورې په خولو کې ډوب پراته وي. تا چېرته سوچ کړی دی چې په دغه ورځ به ستا څه حال وي؟ ته د هغې ګرمۍ نه د بچ کېدو څه اسباب خپل کړي دي که نه؟ موږ صرف دقې پورې نښتي یو چې د دنیا دا سهولت ما ته میلاو شو، او میلاو شو تا ته ځه، میلاو شو تا ته د دنیا سهولت، او ته د دنیا نه لاړې، د ګناهونو ګوډې لاړې، د دې دنیا د سهولت تاله څه فایده درکړه؟ هغه حدیث کې دی چې تاسو ته یادي. رسول صلی الله علیه وسلم وی قیامت په ورځ به یو سړی راوستی شي جهنمی، او هغه د دنیا چې کم نعمتونه دي، کم نعمتونه هغه د هغه سره و،
یوه غوپه به الله رب العزت په دې جهنم کې ورکړي، یوه غوپه. بیا به ده ته وایي تا چېرته راحته لیدلې ده؟ دی به وایي چې نه یا الله ما چېرته راحته نه ده لیدلې. 80 اویا 100 200 300 زر کاله یې په راحته تېر کړي دي د جهنم یوې غوپې ته هغه هر څه هېر کړو. بیا به راوستی شي هغه انسان چې جنتي دی او ټول عمر یې سختې تېرې کړي دي، امتحانونه پرې راغلي دي، یو نعمت کم بل کم بل کم، بیماریان او یو مسله او بله مسله د الله دپاره یې سختې تېرې کړي، خو دیندار و. دله به په جنت کې اول یو غوپه ورکړی شي. بیا به یې دله تپوس وشي تا چېرته سخته لیدلې ده؟ دی به وایي چې نه یا الله ما خو چېرته سخته نه ده. 80 اویا 80 100 200 زر کاله سختې د جنت یوه غوپې د انسان نه هېروي. زه تا ته دا وایم زما او ستا ژوند څومره دی؟ نن سبا خو دا ژوند د شپېتو نه هم ډېر په مشکله چته وړه 50 ته رسېده ګران شوي. که تا سهولت را پیدا کو، ښه عیسیان، ښه مال، ښه تا د دې نه څوک نه منع کوي. منع کوي د هله چې کله د دې په څنګ کې تا نه آخرت هېر دی او تا دا ژوند ټول په دې عیسیانو کې تېر کو او په محلاتو کې دې تېر کو، په قلاګانو کې دې تېر کو، په بنګلو کې دې تېر کو، او والعیاذ بالله دا سړی لاړ جهنم ته. د کم راحت څکلی دی؟ کم راحت یې موندلی دی؟ یو سړی دی غریب دی، دینداره سړی دی خو غریب دی، امتحان دی، خبرې د نصیب او د تقدیر دی، رزق یې تنګ دی، پنکه نشتي، ایسی نشته او داسې شتې ډېر دي. زمونږ په دې معاشره کې د موته یې پېژني، د پنکې اوسې نه رسي، داسې دومره اوسې نه رسي چې په دې سرې صحیح د هغې لاندې کښېني. څوک په خیمو کې پراته دي، څوک په فوټپاتو پراته دي، او دا سړی جنت ته لاړ. ته کومه سخته تېره کړې ده؟ هېڅ سخته نه ده تېره کړې. که غواړئ چې د آخرت د سختو نه الله وساتي نو د هغې دپاره به محنت هغه ته په دنیا کې کوي. هغه ورځ هغه خپلې مخې ته یادې ساته